سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. تېره ورځ په هندوستان کې لیجنډز لیګ پایلوبه ترسره شوله چې افغان لوبغاړي حمید حسن ډېره زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړله او خپله لوبډله یې تر اتلولۍ ورسوله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی تیز توپ اچوونکی حمید حسن تېره ورځ په لیجنډز لیګ کې ډېره زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړله چې د خپلې لوبډلې لپاره په پایلوبه کې 3 ویکټې هم ترلاسه کړل او خپله لوبډله اتلولۍ ته ورسوله. حمید حسن همیشه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره ډېرې زبردسته بهترینې لوبې ترسره کړې وې، خو اوس یې د نړیوال کرکټ څخه استعفا کړې ده، خو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کې د توپ اچونې دنده لا هم پر مخ وړي.